عزتمنو دا واقعه مې په 4 کتابونو کې ولیدله. امام غزالی رحمه الله رنګه لوړ شخصیت په خپل کتاب احیاء العلوم کې هم لیکلی. هغه واقعه داسې ده چې د پیغمبر علیه صلات وسلام په وخت کې په یو کور کې هغه کور 2 چته و. په لوړ چت کې کور والا او خپل خاوند اوسېدل. په لاندې چت کې د هغه کور والا پلار او مور اوسېدل. یعنې لور و زوم اوسېږي، لاندې سر و خواشه اوسېږي. هغه وخت خو داسې چتونه به نه وه لکه دا اوس چې دومره ماډرن او لوکس چتونه دي، هغه به داسې ساده غوندې وله. نو کله چې خاوند کلی پر سفر باندې د خپل کور والا ته ټول ضرورت پرکله او دا یې ورته وویله چې د دې کور څه به د باندې نه وځي، دا کور کې دننه کښېنه. بس دی ولاړ، ضرورت یې ټول ورته پرکله. څو وخت بعد د دغه زنانې پلار ناجوړه سو. دې رامنډه نه کړه چې ژر ژر راسه د پلار پوښتنې. ګوره یار د غزې د مریض پوښتنه څومره ثواب لري او بیا پلار. لیکن دا خاوند منع کړې وله، دا په دې پوه چې دا خاوند منع دا د الله منع ده په جایز کارونو کې. دا د شریعت منع ده، دا د پیغمبر علیه صلات وسلام منع ده. خاوند خو نه ویني، الله خو ویني، خو شریعت ورته وایي چې د خاوند اطاعت وکړه. دې پیغمبر علیه صلات وسلام ته پیغام ور واستاوه، ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما خاوند خو زه منع کړی، که چیرې ته ماته اجازه راکړې نو بیا به خاوند اعتراض ونه کړي. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمیل نه، د خپل خاوند خبره ومنه چې هغه څه درته وایي. څو وخت تېر سو، هغه پلار یې مړ سو، وفات سو. دا زنانې رامنډه نه کړه. ګوره د دې زنانو ذهن دا جوړ و چې د خاوند خبره نه منل، د هغه نافرماني کول، دا د الله نارستیا ده، دا د پیغمبر علیه السلام نارستیا ده. خاوند خو نه په خبرېږي، که دا راسي وایي ګوري څوک په خبرېږي. هغه شپو کې خو ټلفونونه هم نه وو چې ټلفون یې ورسره کړی. دا زنانې دومره برداشت وکړي. پیغمبر علیه صلات وسلام ته پیغام ور واستاوه، ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پلار وفات سو، لوړ به یې ورخېژولی نه سو. ما ته دومره اجازه راکړه چې زه د اخري دیدار وکړم، او زه خاوند منع کړی چې د دروازې د بندې به نه وځم. پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وفرمیل چې مه وځه. هغه زنانې برداشت وکړي. کله چې دا جنازه واخیستله، پټ یې کړي دا مړي، پیغمبر علیه صلات وسلام هغه زنانې ته پیغام راواستاوه چې ستا د پابندۍ د وجې څه ستا د پلار بخشش الله وکړي. څومره غټه خبره. اوس د پلار مخې لیدلی وای نو څه به سي. دا څومره غټ زیری دی چې دا لور خبره سوله چې زما پلار الله جنتي کړي، الله ګناهونه ور معاف کړل، الله وبخښي. نو زه به دې خوندو ته وایم و دې زنانو ته وایم چې تاسې د پلار کره رالاست، بس بیا نو د بازارو په خوا منډې مه وئ. یو خو دا بوډیان سپین سرې نه دي، دې هم دا نونې ډېرې خرابې کوي.